اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ په کډنی باندې کلاسه خلو چې کډنی چشته وای دا به نامر ودلې د ګردې خو تا ته پته نسته چې ګرده وای چشته او دا انسان چې چو ګردې دی د دې کار څه شایدا نو دا چې کوم موږ سیشن شروع کوو دا به تقریبا 2-3 ویډیوګان چرای سي او په دې چې به موږ مختلف قسم د دې سره ریلیټډ کانسپټ سټډي کوو چې موږ دا زده کوو چې یورینري سیستم چشته وایي څرنګه کار کوي یورین څرنګه جوړیږي په دې چې به موږ دا زده کوو چې ګرده اسمو ریګولیشن څرنګه کوي او هغه نه علاوه موږ به دا هم ډیسکس کوو چې موږ سره د ګردې چې کومه سټرکچر او فنکشن نوټ چې هغه ته موږ نفران وایو نو نفران چشته وایي او د دې چې کوم پارټس هغه به ډیسکس کوو او د دې فنکشن به هم ډیسکس کوو خو نن موږ موټه د ګردې په حواله سره ډیسکشن کوو چې ګرده چشته وایي نو انسان چې دوه ګردې دي پیر اف کډنی دي دا جنرال انفارمیشن لپاره چې په انسان چې دوه ګردې دي او دا دوه ګردې دي په دې چې د یوې ګردې وزن کومه وکړو نو 150 ګرام را درومي د یوې ګردې وزن دی 150 ګرام ده هغه نه علاوه د یوې ګردې ول چې کوم اوږدواله ده 12 سانتي میټر ده د دې چپړواله چې کوم ده 6 سانتي میټر ده او د دې موټای چې کومه ده 4 سانتي میټر ده چې 1.2 لیټر دواړو ګردو خبره کوم 1.2 لیټر بلډ چې کله هارت یو پمپینګ کوي نو په یو منټ چې 1.2 لیټر بلډ دواړو کډنی ته رادرومي دا تا د جنرال انفارمیشن لپاره اوس ګرده په وجود چې چیرته ده د دې سایز خو تا ته پته ولګېدله چې چوره سایز ده ګردې چې یا په کډنی چې کومې حصې دي دا ډسکس کوو نو دا ما یو سیمپل ډایګرام جوړ کړی دا چې په دې چې ما دواړه ګردې شو کړې دي خو دلته هم بیا رایټ کډنی زوم کړی ده نو دا به زومینګ چې کومه کډنی دا به ډسکس کوو دواړه کډنی نور یو شانتي دي خو پارټس چې کوم دی یو شانتي دي خو دلته ما دواړه جوړ کړي دلته مې یوه پسې زوم کړی ده دا چې کومه کډنی ده دا رایټ کډنی ده دا لیفټ کډنی ده نو رایټ کډنی لږکی لاندې ده چې کومه لیفټ کډنی ده لږکی باندې رادرومي ډایګرامیټیکلی ته کتلی سي او ریل چې دغسې ده نو دا ولې دغه شی ګرده چې کومه ده لږکی لاندې رادرومي او چې د بله کومه کیڼ سایډ ول دا ولې باندې رادرومي نو دې جواب دا ده چې دلته کوم شی سیټ ده هغه سیټ ته موږ سره لیور یو لوب رادرومي او هغه جای نیولی ده نو دې له وجې شی ګرده لږکي لاندې رادرومي ډاون رادرومي دا پته تا ته ولګېدله بیا دا خبره ده چې ته خو ډایګرام وینې نو دې ډایګرام چې دا یو سایډ ده یو دا سایډ ده دا سایډ ته موږ کنویکس سایډ وایو دا چې کوم سایډ ده دې ته موږ کنکیو سایډ وایو اوس پته وایي چې کنویکس چشته وایي کنکیو چشته وایي نو موږ په هیومن آی ډس آرډر چې دوه ټکي استعمال کړي وو چې یو کنویکس لینز وه یو کنکیو لینز وه اوس په چا هغه نه یې کتلې نو هغې لپاره موږ دلته بیا لیکو چې دا چې کوم موږ سره لینز رادرومي دې لینز ته موږ کنویکس لینز وایو دا چې کوم لینز ده دا موږ سره کنکیو لینز ده نو که کنویکس لینز ته موږ وګورو او دا سایډ واخلو دا چې کوم سایډ ده دې سایډ ته وګورو او دې سایډ ته وګورو نو دا بالکل برابر رادرومي دې له وجې موږ دا وایو چې دا سایډ د کډنی ول کنویکس ته دغسې که دغه سایډ ته وګورو او دې سایډ ته وګورو نو دا دواړه بالکل سیم راځي نو دغه سایډ ته ځکه موږ کنکیو سایډ وایو په دې خبرې به پوه سولی هغه نه علاوه ګرده چې کومه ده دا یو وایټل آرګن ده کډنی چې کوم ده دا یو وایټل آرګن ده که دا دواړه کډني ته له جان نه درې کړي نو ته زمدای نسې پاتې کېدلی ولې چې دا شی کوي فلټریشن کوي وینه دې صفا کوي او نور مختلف آسمو ریګولیشن کوي نور هم مختلف قسم فنکشن دي ایسډ بیس بیلنس ساتي او مختلف فنکشن نور هم دي نو که کډنی یوه ته درې کې نو بیا کار چلیږي خو که دواړه ته درې کې نو بیا بیا زمدای نسي پاتې کېدلی نو د کډنی چې کومه ده چې دومره سینسیټیو آرګن ده نو دې حفاظت لپاره خو به خدای پاک څه ترتیب جوړ کړی نو دې حفاظت څلی ده په یوې پردې باندې کډنی باندې ګرد ورده یوه پرده ده
ګردې باندې ګرد دا ورته یو پرده ده چې هغه پردې نام ده پیریټونیم ممبرین رینل پیریټونیم یا پیریټونیم ممبرین هورته ویلی سي دا لیټ سپوز ما تر دغه چې جوړه کړه دا ګردۍ باندې خو دلته اوس موږ سره دوره ډېر ټیم نشته چې ټولې جوړو نو کډني باندې دا حفاظتي پروټیکټیو ممبرین ده او دې پروټیکټیو ممبرین او د کډني په منځ چې دا چې کومه علاقه ده په دې چې فلویډ او دې فلویډ کار چې لوبریکیشن ورکوي که کډني ته چیرې شاک لګېده تا ته چیرې شاک لګېده او کډني ته دې زور ورته نو هغه بچ کولو دپاره خدای پاک په دې چې یو خاص قسمه فلویډ ایښي دي چې هغه ته موږ پیریټونیل فلویډ وایو او دا از شاک ابزاربر کار کوي هغه نه علاوه چې ته انسایډ بیا ورسې نوره نو دا تور بلیک چې کوم ریجن تا ته ښکاري چې ما کلر کړې ده دغه ته موږ وایو رینل کارټکس دا تور چې کوم کلر علاقه تا ته ښکاري دي ته موږ وایو رینل کارټکس سبا د چې کوم تا ته د ګرین شکل چې ښکاري نو دا موږ سره دا رینل میډولا او رینل میډولا چې کومه د جوړه سوې ده له دغه سټرکچر نه دا وګوره دا چې کوم سټرکچر تا ته لیدل سي دی نه جوړه سوې ده نو دې سټرکچر څه نام ده دې سټرکچر ته موږ وایو رینل پیرامید دې سټرکچر ته موږ څه وایو رینل پیرامید دا د دغه سټرکچر نام څه په یو اډلټ هیومن چې تقریبا 8 نه واخله تر 18 پورې دا رینل پیرامید کېدلی شي هغه نه علاوه چې کوم د دالته ماینر او میجر کلیکس دي پیرامید چې کوم دي دا دوه لا درې سره ملاو سي او ماینر کلیکس سره ملاو سي نو دا جوړ سي دینه میجر کلیکس او میجر کلیکس بیا روزي دغه کیوټی ته دې کیوټی ته موږ وایو پیلویس صحیح ده دې کیوټی ته موږ وایو پیلویس آباد دا چې کوم سټرکچر ده دا علاقه ته بل چېرته داسې ځای نه وینې چې هلته ما دته آرټري یا وین یا بل رګ ورګډ کړی بلکې یو دا پورشن ده چې دې چې شیان ورګډېدلی لا بار وتلی سي نو دغه سپیسیفیک ریجن ته موږ هایلس نام ورکړی دا رینل هایلس او هغه ته دا رینل آرټري رینل وین دا ایگزیټ یا انټري کوي هغه نه علاوه دلته دې ته موږ یوریټر وایو یوریټر دوی دلته خو ما یوه کډني جوړه کړې ده وینه مې راوستې ده یک سیټ ته بله کډني بیا نو هغه نه به داسې یوریټر راغلی و او دا یوریټر تقریبا 28 سانتي میټر اوږد دی 28 سانتي میټر او د دې کار چې د یوریټر کار دی چې دا له کډني نه واخله تر یورینري بلیډر پورې دا یورین را روي صحیح سله نو دا تر درجې پورې یورین رااله اوس یورینري بلیډر چې کوم دا پاوچ لایک سټرکچر دا یورین سٹور کوي ټیمپرری څومره یورین دی چې سٹور کېدلی شي سوال دا ده دې چې تقریبا 0.5 لیټر مطلب نیم لیټر نه واخله تر 1 لیټر پورې یورین سٹور کېدلی شي بیا چې دا کله 1 لیټر ته میکزیمم ورسېږي نو بیا به ته میکچوریشن کوي مطلب ایکټ اف امپټینګ یور یورینري بلیډر از کالډ میکچوریشن صحیح ده هغه پروسس ته به موږ میکچوریشن وایو د کوم بچی چې کوم دي بچو په میتاسو باندې کنټرول دی این والوینټري هغه یورینیشن کوي خو چې کوم اډلټ هیومن دي هغه په دې باندې کنټرول یې والوینټري ولې چې کوم بچي هغه چې کوم دا په د یورینري بلیډر چې کوم دالته دوه مسل لګېدلي چې هغه ته موږ سپینټر وایو هغه دوه مسل دو انوالوینټري دو وال بچو وال او د هیومن بینګ چې کله اډلټ سي نو دا والوینټري سي او ته بیا کنټرول په ساتلی سي دا مسل په سړي چې دوی او په فیمیل چې کوم دي دا یو سپینټر لګېدلی هغه نه آباده چې کوم دا پورشن د دې ته موږ وایو یوریترا دا یوریترا چې کار ده دا یوریترا د یورینري بلیډر دی په ذریعه خالی کېږي یوریترا فیمیل چې 2 نه واخله 3 سانتي میټر پورې میل چې کوم دا تقریبا 20 سانتي میټر پورې یوریترا وي نو دا د کډني حواله سره جنرال انفارمیشن او چې کډني چشته وای ګردا او ګردې چې کوم سټرکچر دا د دې چې کوم ډایګرام دا هغه موټه زده کړه چې دې چې موجود دي او دا په وجود چې څه کارونه کوي نو به ان شاء الله موږ په نیکسټ ویډیو کې ګورو ان شاء الله
دا امید لرم چې ټولو ته به سمه چې راغلی ویډیو مخته ملګرو سره ضرور شیر کو. ما ته راکړو اجازه د خدای په امان.